أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الله پاک د وحدانیت دلائل بیانوي چې ردی خلقو د پاره لوی دلیل هغه دا هم دی چې مونږه سواره کړی دي اولاد ددو نسلونه ددو فی الفلک المشحون په کشتۍ ډکې کړی شوي وخلقنا لهم من مثله ما يركبون او پیدا کو مونږه ددو د پاره من مثله پشان د دې کشتو باندې ما هغه سيزونه يركبون چې دو په سورلي کوي چې پدې کې دا جازونه دا کم موجوده گاڑی چې دی یار دینه رستو کم قسم سيزونه هغه د انسان د سورلي د پاره استعماليږي کپا هغه په سمندر کې او کپا وچو باندې دا ټول د دې مراد لیکن چونکه په هغه وخت کې کله جاز نوم او یاد دي وسنی قسمونو گاډو نمونه ذکر کړي نو چا پی جندو د چا د دې خبرې تصور راتلو چې اره داسې به هم وشي الله پاک فرمایل چې څنګه سورلي تاسو په دې کشتو کې کوي د سمندرونو په ذریعہ باندې نو دغه شان تاسو د سورلو د پاره با هم داسې شزونه پیدا کو چې تاسو هغه پیژنې هم نو ويخلق ما لا تعلمون الله پاک وايي مو پیدا کوو هغه څه چې تاسو پیژنې وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون او کومګه وغواړو نو مونږ به غرق دولرا فلا صريخ لهم بس نبوي فریاد رس د دو د پاره یعنی د دو د پاره فریاد اوریدون کې به بیا سوچنی چې ردو مدد ولا هم ينقذون او نبدو خلاص کړي الا رحمه منا ومتاعا الى حين مگر د رحمت زمون یعنی الله پاک فرمایي چې ساتو مونږ دو د رحمت د وجنه ومتاعا الى حين او مزي ورکول تر یو وخت پورې مونږ دو ته دغه مزي ورکو دغه فائدې د دو اخلي د دنیا د ژوندۍ لیکن دا هر څه د فانی او ختمیدونکي دي دا همیشه شذونه نه وإذا قيل لهم او کله چې اویل شدوتا اتقوا ځان وساتئ ځان بچکئ ما د هغه سنا بین ایدیکم چې مخکې تاسو نه وما خلفکم او هغه څه چې رستو تاسو نه دي لعلکم ترحمون د دې د پاره چې پتا سبحانه رحم وکړي یعنی د دنیوي عذاب نه هم ځان بچکئ او د اخرت د عذاب نه هم ځان بچکئ چې هغه تاسو نه رستو را روان وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين او نرازي دوتا من آية سنخا من آيات ربهم دنخو درب ددون إلا كانوا عنها معرضين مگر دو ده غینا مخ اړون کی
واذا قيل لهم او کله چې دوی ته وویل شي انفقوا خرج کئ مما د هغه سنه رزقکم الله چې درکړي دي تاسو ته الله پاک قال الذين كفروا للذين آمنوا نوای هغه کسان چې کافران دي په بار د مؤمنانو ان طعم من لو يشاء الله اطعمه یعنی کله چې دوی ته ردی خبرې ذکر وشي چې ګوره الله چې تاسو له کمال درکړی دی نو پدې کې تاسو سره د غریبانو حق دی د فقراو د یتیمانو حق دی تاسو سره د مسکینانو او مسافرو حق دی دا هغه حق هغه تی ورکړه نو ردو د دې سوال پر رد عمل کې جواب دی چې دوی انطعم من لو يشاء الله ایا مونږه خوراک ورکو هغه چاته لو یشاء الله کچری غختله وی الله پاک کچری غخته الله پاک اطعمه نو خوراک په ورکړه هغه نو پدې کې سو احتمالات یو دا چې دوی با پښاړې کولې پدې خبره او د استهزاء په تور به وي چې خدای ولا سند ورکړي نو مونږ ولا ولې سند او یو احتمال دا وجدوي چې مسلمانان خدا خبره کوي چې رزق ورکون کې ذات الله نو بیا دوله مونږ ولې څه شی ورکو هغه الله پاک دوله ولې رزق نو الله پاک فرمایي چې ردی پر رد عمل کې ردو جواب هغه بدا ګرځېدو چې خدای پاک ولا سندي ورکړي نو موږ ولا او کوم خبره چې تاسو کوي چې دا کار د نیکۍ دی چې د غریبانو او فقراو سره ښېګڼه کوي نو دو په جواب کې وی ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو یعنی د پدې خبره کې چې تاسو وایي چې غریبانو فقراو لا خپل مال کې صحیح ورکوي دا د نیکۍ کار نو هغه چې دا خبره نه کوي تاسو الا فی ضلال مبین مگر تاسو په ښکارا گمراهی خدای ولا ندی ورکړي او مو ولا ورکړي او دویمه دا چې دا قول د الله پاک د طرف نه دی چې تاسو کله داسې قسمه استهزاء کوئ نو تاسو په ښکارا گمراهی کې ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين او چې کله دوی ته وویل شو چې تاسو د فقراو یتیمانانو د مسکینانو حق نه ورکوي وګوره د خدای عذاب به د باندې راشي نو دوی په جواب کې وي چې کله به وي دا وعده د عذاب ان كنتم صادقين کتا سرشتنی ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون الله پاک فرمای دو انتظار نه کوي مگر د چغي یوي دو د یوي چغي انتظار کوي تأخذهم چې ونیسي دو لرا وهم يخصمون او دوبه جګړې کوي یعنی دوبه د دنیا په معاملاتو کې لګیاوي او چې د قیامت आवाज وکړي شي دا ټول دوبه ختم په یو حدیث شریف کې دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسانو به کپڑا خوره کړي یعنی دا اغستو خرڅولو د پاره دا کپڑا بلا دورا غونډه کړي نه چې قیامت په دو باندې راشي یعنی دو به توبې ته هم جوړ شي یا به یو کس دا ساورو د پاره د اوبو د سکلو هغه خور یا یو تالاب شان جوړ کړي او هغه به
پلستر کړی په دې کې به لا ساوروله اوبه نه ورکړي چې قیامت به قایم شي او بل دا چې یو انسان هغه به نوړی راوچته کړي او تیره کړي به نه چې قیامت به قایم شي یعنی د الله پاک په فیصله کې بیا دومره ټیم نشته چې دی پکې توبې ته بیا جوړ شي او توبه وباسي نو الله پاک فرمایي دوی خو اوس دا دعوې کوي لیکن دو انتظار نه کوي مگر د یوې چا بس چې هغه आवाज وکړی شي تأخذهم وهم يخصمون چې ونیسي دوی لره او دوی به د دنیا په کارونو کې لګیا په دنیا کې به مشغول وي چې په دوی به قیامت قایم شي او بل دا چې د مرګ په خپله هم یو قیامت دی چې په چا مرګ راغی بس په چا قیامت دی که نو په هغه خو قیامت راغی او ډېر کله ته داسې مرګونه راشي چې انسان په خپله بستره کې غافله ودی او د خدای فیصله راشي چې خلک ګوري بس په هغه کې نو سړی د دنیا د کار دپاره د خپل مصروفیاتو دپاره څه کاروبار له لاړ شي یا څه سودا له لاړ شي دا غاړې اواز وشي وي سړی بس ختم الله پاک فرمایي چې بیا به دوی ته هیڅ قسمه مهلت نه ورکولی کېږي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون پس دوی به طاقت نه لري د وصیت کول دغه به داسې ټایم وي چې دوی به بیا وصیت هم نشي کولی چې زما دا مال یا په ما باندې پردي حقونه دي دا دې ورکوي هېڅ د دې خبرې طاقت به دوی نه لري نه به ورسره دومره ټایم ولا الى اهلهم او نه بدو خپل کور والا تتلی شي یرجعون چې واپس کېدی شي یعنی نه به خپل کور والا ته واپس کېدی شي او نه به د وصیت کولو طاقت لري چې وصیت وکړي چې په ما یا پردي حقونه دومره دي یا زما په مال کې د چا دومره حصه ده زما به کې دومره حصه ده هېڅ خبرې ته به بیا تیار نه چې د الله پاک فیصله راشي د دې وجې نه چې الله پاک حکم کړی دی نو هغه الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون د خدای نه داسې ویریږئ لکه څنګه چې د هغه د یری حق او مه مرئ تاسو مګر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان مرګ دا چا په اختیار کې نه رہی چې دا وایي چې بس زه مړ کېږم یا زه ژوندی کېږم مفسرین لیکي چې مراد او مطلب د دې دا ده چې تاسو هر ټایم داسې تیار اوسئ چې د الله نافرمانی د نه چرته ونه شي ځکه د مرګ هیڅ پته نه لګي چې مرګ راشي نو چې په داسې حالت کې راشي چې ته د خدای پاک کامل فرمان بردار لاړ شي الله ته مخامخ شي ځکه چې ستا مخامختیا او ستا ټوله معامله هغه د الله سره ده او چې په داسې حالت کې الله ته مخې ته لاړ شي چې ته د الله پاک مبغوث یعنی پتا باندې غضب کړی شوی او یا د نافرمانی د وجې نه داسې حد ته رسېدلی چې ته د خدای مجرم یې او خدای ته مخامخ شي چې یو مجرم هغه یو عام مجرم دی خو چې دی هم قاضي او جج ته مخامخ کېږي نو دا حالات څنګه نو چې بیا کم جج ته مخامخ کېږي کم قاضي ته مخامخ کېږي او چا سره فیصله او دی د دغې جج او قاضي مجرم نو چېرې دا حالت به څنګه الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي وآیة لهم او لویه نښه د عبرت ته د دوی دپاره انا حملنا ذریتهم دا چې سواره کړي مونږه نسلونه د دوی فی الفلک المشحون پاکشتای ډکې کړې شوي کې وخلقنا لهم او پیدا کو مونږه د دوی دپاره
من مثله فمثل د دې کشتو ما هغه څیزونه يركبون چې دوی به سورلي کوي په هغې باندې وإن نشاء او کچرې مونږ وغواړو نغرقهم نغرق دوی لره فلا صريخ لهم پس نبوي فریاد رس د دوی دپاره امداد کوونکی د دوی ولا هم ينقذون او نبدو خلاص کړی شي الا رحمة منا مگر د رحمت د وجینا یعنی الله پاک فرمایي چې مونږه ساتو دو د رحمت د وجینا دا زمونږ مهرباني ده ومتاعا الى حين او مزي ورکول تر یو وخت پورې واذا قيل لهم وکله چې وویلی شي دوی ته اتقوا ځان بچ کئ ما د هغه څه نه بین ایدیکم چې مخکې ستاسو نه دي وما خلفکم او هغه څه چې رستو ستاسو دي لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي وما تأتیهم او نرازی دوی ته من آیت یو نښه من آیات ربهم د نښو د رب د دوی نه الا كانوا عنها معرضين مگر دو د هغې نه مخ اړوونکي دي واذا قيل لهم او کله چې وویلی شي دوی ته انفقوا خرج کئ مما د هغه څه نه رزقكم الله چې رزق درکړی دی تاسو ته الله پاک قال الذين كفروا مكافران واي للذين آمنوا فبارد مؤمنانو کی انطعموا آیا مونږه خوراک ورکو من هغه چاته لو يشاء الله کچری غوښته الله پاک اطعمه خوراک به ورکړه هغه ته ان انتم نیتاسو الا فی ضلال مبین مگر په گمراهی ښکاره کې ویقولون او دو وایي متى هذا الوعد کله به وي دا وعده ان کنتم صادقین کتاسو رښتوني یئ ما ينظرون دو انتظار نکوي الا صيحة واحدة مگر د یوې چغې تأخذهم چې ونیسي دوی لره وهم يخصمون او دو به جګړې کوي یعنی د دنیا په کارونو کې به بحث مباحثې کوي د دنیا په معاملاتو کې به فلا يستطيعون پس دو طاقت نه لري توصیه د وصیت کولو د دو به بیا د وصیت کولو طاقت هم نه چې چاته وصیت ولا الى اهلهم يرجعون او نه بخپل کورنۍ ته واپس کېدای شي